غیرتمندو پښتنو کله مو ځان سره سوچ کړی؟ کله سحر کې راپاسېدلي وي ځان سره محاسبه کړې ده او دا ژبه مو داسې نیولې ده چې ستا د وجې نه ما مسلمان ورور ته کنځل کړي، ستا د وجې نه ما په مسلمان باندې بهتان لګولی، او دا هم نه ده چې صرف مونږ بهتان ولګو، نه د مسلمان زړه مې ازار کړی دی، هغې پسې مې خبرې کړي، هغه د ځان نه لرې خبر بیغمه چېرته د الله بندګي کوي، یا مسلمانه ښځه ده په معاشره کې هغې پسې مونږ لګیا یو، او دا مصیبت په ښځو کې ډېر زیات و، سړو ته م راغلی دی. اوس زه دا ګمان کوم چې په ښځو کې به دومره وي که نه سړو کې ډېر زیات اوزګار دي که نه. اوس خو انټرنیشنلي دا خلک غیبتونه کوي، څنګه هغه داسې فیسبوک ورڅخه کولاوي کې لاندې کړس کمنټو کې بیا ته خبر نه چې ما څه ووې کال پس ورته هسټري راشي هلکه په پلانکي تاریخ باندې پلانکي ته کنځل کړي، ثبوت ستا پروت دی، نو د الله بنده بیا به الله ته څه جواب ورکړي؟ غلطه خبره دې کړې ده، چا پسې د غلط پوسټ کړی، غلط نشریات دې کړي، ویډیو دې جوړه کړې ده، آډیو دې جوړه کړې، د هغې عزت نفس دې مجروحه کړی دی، نو دې الله تپوس کوي ګوره داسې هم نه ده. الله قرآن کې څه وایي؟ سورة زلزال کې اخري دو آیتونو کې الله څه وایي؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. چې نیک عمل دی وکړو الله رب العالمین به د قیامت په ورځ درته وښیي د ذرې برابر، او که بد عمل دی هم کړی الله به درته ښیي. اے مسلمانانو زمون معاشره، زمون دین، زمون قرآن او حدیث دا د امن والا دی، دا امن پسندی دا، دی کی رورولي ده، دی کی لذت ده، دی کی سکون ده، دی کی چا بی عزتی کول نشتا، دی کی چا سره کنزل کول دا نشتا، بلکې حدیث کې راځي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان ته کنزل کول فسق ده، او دا سره جنگ کول جدال کول دا کفر ده، کفر دون کفر، هغه کفر نه چې انسان بیا د اسلام نه وځي، بلکې یو درجه ده نافرمانی ده. دا قصې دي ځان خبر کوي، دا جبه نه ده، دا کنټرول کوي. چې دا مو کنټرول کړه ستاسو ټول هر څه کنټرول شو، او چې دا کنټرول نه وه نو بیا به تاسو یو عمل ستاسو ټیک نه وي. به نیک عمل کوئ د هغې اجر به بل چا ته ځي، نیک عمل به کوئ د هغې اجر به بل څوک اخلي، مونځ به کوئ به درنه اخلي وي، زکات به ورکوي درنه اخلي وي، حج ته به تلئ حج به دې برباد شي، اعمال به دې برباد شي. دا څه وجه ده؟ ژبه به دې غلطه خوځولي.